لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له لا أول له ولا آخر له هو الأول والظاهر والباطن لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا مقصود إلا الله لا مسجود إلا الله لا معبود إلا الله أفضل البشر محمد أطيب البشر محمد أجمل البشر محمد أطيب البشر محمد إمام القبلتين محمد هو خاتم النبيين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد شمس الضحى محمد وخير الورى محمد صاحب التاج والمعراج محبوب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي خرج المؤمنين على القتال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأقوال مقتهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه محترم حاضرین و مسلمانانو ورونو سابقو جمعونا د امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مبارک تفصیلا ذکر مون شروع کړو سابقه جمعه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مدینی منوره سفر د غار سور او بیا په مدینه منوره کې پاتې کېدل او د هجرت چې کوم تفصیلا منظر او غ ذکر شو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینی منوره ته ورسېدلو نو په لاره باندې چې کوم ځای کې پړاو اچول لومبی هو د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې پاتې شو
هلته چې کوم وخت مقدر کې وو هغه میلمستیا ورته هغه کا غځه کې پاتې شو. بیا دغه لاره کې یو مسجد راځي، مسجد قبا. دغه مسجد قبا بنیاد او تعمیر پیغمبر علیه السلام په خپل باندې وکړو. د دې نه بعد دغه مسجد قبا د ازمکه دا د یو زنانه ځمکه وه، بنجر ځمکه وه، سې زرغونول نام پیغمبر علیه السلام ته د مسجد دپاره وغوښتله او مسجد قبا په دغه ځای باندې تعمیر کو. دا هغه مسجد دی چې نن هم په مسجد قبا باندې مشهور دی او څه معمولي جومات نه لري. په دغه جومات کې مسجد قبا کې 2 رکعاته لمونځ کول دا د یوې عمرې برابر. نو دا په مدینه منوره کې دا جومات اوس هم موجود دی او چې کوم حاجیان صاحبان یا معتمرین مدینه منورې ته چې کومې ورځې ای هلته کې یوسي نو په دغه جومات ته لازماً دي تګ کوي، د هغې زیارت ته ځي، هغه دی کې 2 رکعاته 4 رکعاته هغه لمونځ کوي او دغه 2 رکعاته اول 2 رکعاته د یوې عمرې برابر دي. دغه شان که نور ورسره کوي نو د ړومبي لکه د 2 رکعاته د یوې عمرې داسې ورپسې بیا نور 2 رکعاته د بلې عمرې. دا فضیلت د دغه مسجد قبا دی او دا پیغمبر علیه السلام په خپله باندې بیان کړی دی چې په دې جومات کې 2 رکعاته لمونځ دا د یوې عمرې برابر دی. بیا د دغه مسجد چې کله ابتدا وشوه ورسره په دې لاره باندې د قبیلې بني سالم دا یو قبیله په مکه مکرمه کې پاتې کېدله. د دې یو جوماتو په هغه مسجد کې پیغمبر علیه السلام چې کله په لاره باندې هغه د مسجد ته ووړېدلو بیا د جمعې مبارکې حکم راغی. پیغمبر علیه السلام اول د جمعې لمونځ د قبیلې بني سالم د دې په جومات کې نبی علیه السلام هغه ادا کړو. په مکه مکرمه کې د جمعې لمونځ فرض نه و. دا چې کله نبی علیه السلام مدینې منورې ته لاړو نو هلته کې د جمعې لمونځ هغه فرض شو. د دې نه بعد بیا پیغمبر علیه السلام مدینه منوره کې چې پاتې کېدلو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره ملګری دغه شان نور صحابه کرام هم ورپسې ورو هغه هجرت کول او مدینه منوره کې جمع کېدل. پیغمبر علیه السلام خپلو ملګرو نه مشوره واخیستله چې دلته کې د یو غټ مسجد هغه ابتدا کول پکار دي چې نن د مسجد نبوي په نوم باندې هغه یادېږي، په مدینه منوره کې دی. دا یو څو څیزونه خاص هغه یاد ساتل پکار دي. مسجد حرام دا چې کوم مکه مکرمه کې دی ټول ته مسجد حرام وي. بیت الله او خانه کعبه دغه کوټې ته وي او بیا صفا مروان په دې مکه مکرمه کې دي او دا بدر او دا احد دا د دې په مابین کې د مکی او د مدینې او بیا روضه مبارکه د نبی اسلام دا په مدینه منوره کې ده. دغه شان جنت البقیع دا د صحابه کرامو هغه مقبره ده. 10,000 صحابه کرام د امام مالک رحمت الله علیه د قول مطابق په دغه قبرستان کې صحابه کرام دفن دي. نو دا بعض څیزونه هغه ضروري دي چې دا هر کس ته هغه یاد دي چې سړی خو به دې پوهېږي که نه چې په مدینه منوره کې زموږ نبی علیه السلام دی که په مکه کې دی. نو چې دا هر چا ته یاد دي چې نبی علیه السلام روضه مبارکه قبر مبارک دا په مدینه منوره کې دی. دغه شین ګمبد چې په کم دی او ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه دغه دواړه یاران ورسره یو ځای دفن دي، یو ځای ورسره هغه پاتې دي. هلته به د عیسی علیه السلام قبر هغه راځي. بهر حال اخو ځان ته هغه خبره ده خدا یو څو خبرې هغه ضروري وي چې دا هر کس ته دا یادي. نو د مسجد نبوي ابتدا نبی علیه السلام د دې تعمیر بنیاد چې کله کېښودلو نو د ځمکې کوشش یې کول چې د چا نه ځمکه والو کم ځای کې والو او بل چې تعمیر یې څنګه هغه وکړو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته هغه خبره مخې لکله نو ابوبکر رضی الله عنه ورته ویل چې حضرت دا چې اوس مسجد نبوي په کم ځای باندې تعمیر دی دغه ځمکه دا د 2 یتیمانانو ماشومانو وه، پلار یې وفات شوی و. نو ملګرو دا مشوره وکړه چې په دې ځای باندې به دغه شان جومات جوړ کړو. پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې نه دا ځمکه به د دې نه الو په پیسو باندې دغه شان هغه ځمکه تنالو ځکه دا ماشومانان دا یتیمانان دي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خو مالدار ترین صحابي و. د مسجد نبوي لومبۍ پیسې د ځمکه چې واخیستله
دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل مال نه پیسې ادا کی او دغه جماعت د پاره په ځمکه واغسته. د دینه بعد بیا پیغمبر علیه السلام دغه صحابه کرام ورسره چې کوم هغه مهاجر د دې ځای نه تلو او ورپسې هغه نورم هغه روانو، نو دغه چند صحابه کرام نبی علیه السلام په خپله باندې کچه خښت یې هغه جوړولې او په هغې باندې د مسجد نبوي تعمیر دیوال یې هغه جوړول. حدیث پاک کې راغلی دي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه، چا چې د الله تعالی د پاره د الله تعالی یو کور جماعت جوړ کو، الله تعالی ورته د دې په بدل کې یو کور په جنت کې هغه جوړي. اوس دا حکم آیا دا د صرف د خاص کس د پاره دی کنه دا د ټولو د پاره دی؟ سوال پې راځي. هغه سوال داری چې هر سړی خو من بنا لله بیتن، هر سړی خو په یوازې جومات نشي جوړولی. نو بیا محدثین د دې دا جواب ذکر کړي چې کم کلي والا په شریکه باندې راجمع شي او د الله تعالی کور جماعت ابتدا وکړي، دې ټولو ته به الله تعالی ځان ځان ته یو کور هغه په جنت کې جوړوي. نو په دې فضیلت کې خو ټول لاله. دویم نمبر که کسان داسي چې هغه پټ په پټه باندې په مسجد کې سلګۍ لیټې ولګول، مثال پوړې ولګول، په دې باندې تر کومې پورې هغه مونځ کېږي د عمل نامې ته ثواب روان. نو دا خو پوره کور جوړ نه کو، دا لږ ایسې چې پکې واچولا دې من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه، د دې حدیث لاندې دیم داخل. دا څومره لوی بشارت دی. په دنیا باندې مونږ هغه پیسې لګو او دغه شان د دنیا په آلاتو باندې پیسې لګو، خو چې د الله تعالی د کور متعلق مسله راشي نو دا کم مال او دولت چې الله تعالی مونږ ته راکړی دا رانه ګور الله تعالی ټک په ټک اغستیم شي. نو دا د الله تعالی نه غوښتل چې الله زما د مال او دولت په سم ځای باندې ولګي. وګور دا یو خبر هم د ګور عجیبه خبره ده، د هر چا مال او دولت الله تعالی ګور په خپل کور لګي هم نه. نو دا به ته سوال کې د الله نه بغواړي چې الله زما دا پیسې دا مال دا ته په خپل کور باندې او په خپل صحیح نیک ځای کې الله دا ته زمانه ولګي. تش مال ګټل نری د هغې دپاره بیا خرچ کول هم دي او بیا د خرچ کولو پاره هم د الله تعالی نه غوښتل دي. زموږ د مراکزو لا د مشرانو ته الله د عام خلک ورته هغه پیسې هغه راوړي، ایتې پوره تپوسونه کوي، د جایداد او د میراث پوره تپوس ته کوي، ډایرکټ هغې پیسې نه لي. او که بیا د یو کس کاروبار غلطي، د سود کاروباري، بینکي کاروباري یا داسې تجارت دي چې هغه غلطي او دې زور لګولي چې یاره دا پیسې زمانه والې نه لیدي. او داسې واقعات زموږ د مراکزو کې راځي. د ملګرو ته بله ما دا خبره وکړه، زموږ مولانا حبیب الحق صاحب دامت برکاتهم الله تعالی د ورته عمر کې برکت وچي او الله تعالی د ورته کامل صحت ورکي. یو کس ورته پیسې راوړلې، ډېر زور یې لګولو، حضرت ته تپوس کی بیا چې ورته د خپل لین دین کاروبار یادي دا ټیک نری، هغه ما نیت کړی دی چې زما دا څه پیسې به بدې ځای کې لګي. چې ډېر غټ اصرار یې وکړو، ملګرو ته ویل چې دا پیسې خو ګندري، خو باترومونه پې جوړ کې به دغه ګنده ځای باندې ولګوي. دا به ته د الله نه سوال کې چې الله زما دا پیسې په پاک ځای باندې په سم ځای باندې ولګي او زمانه قبول کړي. ټول امر روانو کړ بیا وروسته بندي. نو د دې د وجنا د الله تعالی نه غوښتل چې الله زما د مال دولت مال خو دې راکو او تا را کړی دی، نو دا ته زمانه قبول کړي او په صحیح ځای باندې. نو د مسجد نبوي تعمیر ابوبکر رضی الله عنه او پیغمبر علیه السلام په خپله باندې هغه شروع کو او دغه یتیمانان نه دغه ځمکه واغستله. بیا کچه خښتو دیواله هغه وخېجول، د کجورو ستنې پکې ولګولې، د کجوري پاڼې هغه سپرې پې هغه راپاسه واچو. بس غریبي وه، ابتدایي وکتو چې کله باران به وشو دغه مسجد نبوي هغه به راسسېدل، صحابو به بیا خټو کې هغه سجدې کولې. نن ورته تاسو وګورئ وي که په دنیا کې یو سړی د جنت نظاره لیدل غواړي حرمینو ته د ځان نصیب، که هغه مسجد حرم دی یا مسجد نبوي دی، په دنیا کې به درته الله تعالی د جنت نظاره ښیي. دومره پارواني هغه راله او د صحابه وکړه ډېر ساده وکتو چې هغه ټایم غریبي وه. نو نبی علیه الصلاة والسلام د دغه جومات هغه تعمیر په خپله باندې وکړو. د دې نه بعد بیا د اذان دپاره یعنې د مانځه د راغوښتلو اذان لا نه و، د مونځ د راغوښتلو دپاره څنګه مخکې جمعه کې مونږ ذکر کړو
چې د معراج په شپه نبی علیه الصلاۃ والسلام بره لاړو نو د پنځو منځونو دا تحفه ورته میلاو شوه. بیا د مونځ دپاره اوس مونږ بانګ وایو نو ابتدا کې دا بانګ نه و. دغه شان به ملګري انفرادي ګرځېدل او دعوت به چلول، आवाज او اعلان به کول. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه راجمع کړل، ټول مشورې ترې اخیستله چې د دې مونځ دپاره یو دعوت یو اعلان پکار دی. نو بعضو ملګرو وی چې حضرت یو هغه ډمامه اونته کې به غږو نو دا به ملګرو ته پته لګي. دویم نمبر دا یو ګوګو به غږو بیګل، هغه ټایم کې دا ښکرونه به دا ملنګان به د لارو کوڅو کې ګرځېدل، هغه بیګل به ورسره و هغه به وال ودا به کو. بعض ورته وی چې حضرت اور به بلو نو دا یو قسم نښه به چې د مانځه ټایم دی. په دې مجلس باندې ټول رس تېره شوله، ماښام شو ماسخوتن شو، فیصله ونه شوله. صحابه کرام ټول کور ته واپس لاړل ځکه نبی علیہ السلام ورته وویل دا اور بلول دا د مجوسو عمل دی، ای د اور عبادت کی. دا نغاره هغه غږول دا د یهودو عمل دی. داسې یو یو ورته یاد کو چې دا هغې سره مشابهت راځي. اوس صحابه کرام د دې په باره کې فکرمند وو. نو ګوره فکر یې غالب و. د شپې صحابي خوب ویني او دا یو خوب 14 صحابه ولیدلی و. زید بن عبد ربه دا یو صحابي دی، بعضې عبدالله بن عبد ربه دا وی خو مشهور کول زید دی. دا بن عبد ربه دا مشهور صحابي دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راغی وی حضرت بیګام یو عجیبه نظاره لیدلې ده. وی څو؟ وی زه پریشانه ولاړم، یو سپینو کپړو والا یو کس راغی، دا فرشته وه، هغې سره هغه بیګلو. وی ما ورته ویل چې دا مونږ ته راکه، زمونږ پیغمبر نن مشوره کړې ده چې مانځه لپاره به خلک څنګه رابلو نو دا به مونږ غږوو. هغه ورته وی چې زه درته یو اسان عمل خیمه، دا بیګل دا پرېږده. نو دا اذان الفاظ ورته الله اکبر الله اکبر د تر اخره پورې ورته هغه تکرار کړل چې دا یاد کا. هغه باندې یاد کو چې خپل پیغمبر ته دا ووروه. سوال پې راځي چې د معراج په شپه باندې منځونو تحفه میلاویږي نو پیغمبر ته برای راست د اذان حکم ولې نه میلاوېدو؟ یو. دویم د خوب نه یو دلیل ټینګول د شریعت حکم د هغې نه جاري کول دا صحیح نه دي. الجواب جواب دا دی چې د معراج په شپه باندې عمده اذان الفاظ پیغمبر علیه السلام اوریدلیو د فرشتو د خولې نه، خو چونکې دا عمل الله تعالی د صحابو قسمت کې لیکلو نو د صحابو په فکر باندې هغې دومره فکر غالب کو چې الله تعالی دا عمل د هغې په فکر باندې هغه شروع کو. حالانکه د معراج په شپه نبی علیه السلام دا اورېدلو ځکه چې د صحابي ورته دا اذان ویل نو پیغمبر علیه السلام اقرار وکړو چې آو د معراج په شپه باندې ما دا اذان دا الفاظ عمدک شان اوریدلی دي. ورشه بلال خبشي رضی الله عنه ته आवाज ورکا. بلال رضی الله عنه راوختل، هغه باندې دا الفاظ بار بار تکرارول او هغه یاد کړل. بیا به بر مناره کې هغه اذان ویل چې کم هغه د ډېر عمر مشران کېدي شي ته سیادي او چې کم مشرانو دای په وخت کې بدا کېدل هغه خور راکاږلی دي. مخکې خدا لوډ سپیکر دا نظام نو، یو غټ غټ په جماعت کې پروت په هغې باندې به بانګ ویل. یو. دویم بره مناره کې به بانګ ویل. او دریم دا آبادي ډېره نه وه نو موږ د خپلو مشرانو دومره اورېدلي دي چې زمونږ په کلي کې به بانګ دغه شان بغیر لوډ سپیکر زمانه نه وه، اذان به کېدل په خون ډن کې به هلته کې خلکو اورېدل. صحیح حقیقتا خبره ده. نو دا اذان د صحابو په فکر باندې الله تعالی هغې له ورکو او د هغې نه بعد د اذان دا ابتدا په دې الفاظو باندې وشوله. او بیا حدیث کې راغلی دي دا خو ځان له موضوع صرف یو فضیلت چې د اذان دپاره بیا داسې د کس انتخاب پکار دی چې هغه په شرع باندې برابري او د هغه الفاظ صحیح وي نو هغه کس هغه مؤذن مقررول پکار دي. بعضې الفاظ داسي ګوره بعضې خلک وي الله اکبر نو ګا پې وي، ګا په عربی کې نشته دی. داسې بلا غلطي په اذان به بیا چېرته ځان له جمعه پړاو نو به دې ملګري خفه کېږي نه چې د بعضو ملګرو په الفاظو کې پره کړي هغه غلطي د هغې تصغیر وکړي ځکه بعضې الفاظ کفري ادا کېږي، یعنې دومره غلط الفاظ دا چې هغه کفر ته رسي. نو د دې د وجې نه د اذان دپاره د صحیح کس انتخاب پکار دی. بل اوس که یو کس وي یاره زمونږ به د مؤذنینو نو بس زمونږ حاجي صاحب هغه مؤذن دی او الفاظ ما کتلي دي الفاظ صحیح دي.
داسې نور ملګري هغه الفاظ صحیح دي کله هغه اذان بدل کی اوس د اذان حق د چا دی کم کس جمعات ته راغی هغه د جمعات خدمت کی د هر څیز خیال ساتي یا مثال چې کم سخت اذانونه دي سحر ټیم ته ځان نارسول 4 بجې ته راپاسه کنه او ځان نارسوا نو ټیک ته نو دغه حاجي صاحب دا قرباني کوي الحمدلله زموږ مؤذن دی که نور ملګري اذان کوي ټیک دی تپوس دی کوي اذان دی کوي بده څه خفګان نه دی پکار به هر حال دا خبره ځان نه ده خدا مې صرف اشارتن دا خبره وکړه چې آیا د اذان دا عمل دا د چا دی او دا د چا د پاره کول پکار دی اوس یو سړی هغه برې ته ګیره صفا والی دی په سر باندې ټوپې نشته دی او وروره مونځ او جمعات هغه پیژني نه چېرته کله ناکله راښکاره شي او فورا ناشي یاره جي ته اپله چې زه به دا اذان کوم نو دا ظلم دی دا زیاتې دی ولې یو سړی 2 غنټې مخکې راغلی دی او تا هغه ته ټیله ورکړله یا مثال از اقامت حق هغه د هغه چا دی چې کم کس اذان کړی دی ها دا مسله ده امام شافعي رحمت الله علیه وی که بغیر اجازت یو کس اقامت شروع کو د دې ټولو مونځ مکروه دی تپوس پدې کوي یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې ظلم یې وکړو زیاتي یې وکړو نو دې ته قتل پکار دی په هر حال نو د اذان دا ابتدا دا د صحابه کرامو په فکر باندې وشوه د دې نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مهاجر صحابه کرامو او د مدینی د انصار صحابه خپل مابین کې رورولي قائم کا دو صحابه رونه معنی دا چې څه خو د مکیو کنه څه د مدینیو حالانکه د جدا جدا وطنو خو داسې رورولي ورته قائم کله که څنګه حقیقي رونه په یو بل باندې بیا ځان قربانول او بیا د مدینی انصار یې دومره نصرت او امداد ځکه ورته انصار هم وي د مکی مهاجر ته وي که زما 2 او 3 بیبیانې دي په دې کې چې ستا کومه بیبي خوښوي په هغې ګوته کېره زه به ورته طلاق ورکم د عدت نه بعد به ورسره ته بیا نکاح کړي داسې رورولي هغه صحابه کرامو ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه قایم کړل د دې نه بعد د تحویل قبلې حکم راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد اقصی ته دا چې اوس فلسطین کې دی دغه طرف ته به نبی علیه الصلاۃ والسلام 14 میاشتې مونځ برابر کړو سيقول السفهاء من الناس دی آیاتونو کې د 2 رکو کې دا تفصیلا واقعا ذکر ده خو د نبی علیہ السلام ارمان داو چې زه خانه کعبه طرف ته مخ واړو ځکه دا زما د پلارو د نکاح قبله ده خو حکمت پکې داو په تورات کې دا خبره اوس هم موجود ده چې مکی سرزمین باندې به نبی اخر الزمان نازي او مسجد اقصی طرف ته 14 میاشتې مونځ کی دا غې نه بعد بیا خانه کعبه ته راتاویږي نو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى نبی علیہ السلام به مانځه کې هغه برابر بیا قتل چې اوس په الله وی خانه کعبه طرف ته وړه اوس په الله وی تحقیق سره مونږه بار لیدل اړول د مخستا بیا ورته الله تعالی هغه قبله انتخاب کو ترضوا چې ته په خوشاله وي مسجد قبلتين شته اوس هم دا مسجد موجود دی 2 محراب دي یو دا محراب یو په دې دیوال کې محراب دی نو دې طرف ته به مسکیدو چې څنګه په مانځه کې حکم راغی فورا هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتاو شو بعد صحابه راتاو شو بعضو چې د نبی علیہ السلام نه غلطي وشوله را پوه نه شو څخه پیراله به هر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مانځه کې راتاو شو دک حکم بیا د تقویل قبله راغی او يهودو از اعتراض وکولو چې دا څنګه پیغمبر دی نعوذ بالله کله خانه کعبه ته مسکی کله زمون قبله ته مسکی دا خبره سره په تورات کې موجود ده چې 14 میاشتې مونږ به نبی علیہ السلام هم دې قبله ته کوي خدای د زده او د غنا د وجې هغه اعتراض کول بیا کافرانو په مدینه منوره کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دعوت شروع کو دا احکامات مرور راتل او ورو اسلام ته الله تعالی ترقی نصیب کوله د نبی علیہ السلام ملګری هغه غنیدل دغه ټیم کې کافرانو دمکې د مکې نه شروع کی ابو جهل دی دلته کې عتبہ او شیبه دی دلته کې مشورې شروع کی چې دی خو الته کې تللی دی او دلته مکه کې بلا ملګری پیدا کړی دي الته مدینه به زمونږ نه قبضه کی نو د دلته نه ورته دمکې شروع کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه به صحابه کرامو بار تپوس کول حضرت تر کومې پورې به مونږ ظلمونه او د دې د تکالیف هغه برداشت کو مونږ ته حکم وکړه چې توري تلاش کو پیغمبر علیه السلام ورته وی چې ما ته لا د الله د طرفه حکم نشته دی بس په 2م کال د هجرت مدینه کې چې کم 2م کال د نبی علیہ السلام الله تعالی حکم رو لګل چې د بدر میدان ته تاو ځان نسوي دی په ابو جهل دی ابو سفیان دغه ټیم کې لا مسلمان نو
حالانکه د نبی اسلام بیا وروسته سرم شو. ام حبیبه رضی الله عنها د ابو سفیان لور ده، د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیا په نکاح باندې ورکړله. د هغه قافله په سمندر په غاړه باندې وه. د ابو جهل د هغه قافلې سره مال غنیمت ډیر نه و، د ابو سفیان قافلې سره مال غنیمت ډیر و. نو صحابه کرام ویل چېرې مال غنیمت والا قافله به لوټ کو او مال غنیمت پتې والو او لاره کې ورته کینو مخې ته به وځو سمندر غاړې ته. الله وینا دا خو زه تاسو سره مال غنیمت نه در کوم، دا ابتدایي جنگ دی د اسلام او د حق او د باطل جنگ دی. نو زورورې قبیلې سره به تاسو جنګیږئ او د زورورې ډلې سره به جنګیږئ چې هغه د ابو جهل ده. بیا چې کله 19 رمضان راځي د روژې 19 روژه ده، د جمعې عمدک شان مبارک ورځ ده او صحابو ته الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله حکم کی چې خپل ملګری ورسو. نو په بدر کې 313 کسان صحابه کرام دي مسلمانان او خپل کافران 1000 کسان دي ابو جهل دي او دي د شپې زر ځانو ابو جهل دي چې کوم غاړه عامه کچز مکه ورېګو نو دی وچره د ریګ دا غاړه به مونږ والو او چې کومه شګلوړ علاقه وا شګوا نو د مؤمنانو ته پرې خودله. بس الله تعالی د شپې زوردار باران وکړو، دا غشګي غاړه نه بالکل فرش جوړ شو او دای چې کوم د ریګ غاړه وا اې کې خټي جوړ شوې چې کافر باسم منډواله سردلان دی برابرې وتلو. الله پنیتونو باندې فیصله کی. نبی اسلام صحابو ته ویل پریشان کیږه ما چاغو چغاړه زمونږ نیسل ده، الله تعالی دا حکم راولېګل. بیا دا بدر ووسو کو، دا بدر ورته ولي وي. نو د دې باره کې دوه درې اقوال دي. یو دا چې دا بدر د دغه ځای نوم دی، د دغه مقام نوم دی. دویم دا چې دغه دی کې یو کوی دی، دا بدر به هغې ته وي. دریم دا چې دا بدر د یو کس نوم و، دا کوی هغه کنست و، د دې د وجې نه دغه ځای په دې باندې مشهور شو بدر. بیا چې کله هغه سحر کېږي الله تعالی فرشتو ته حکم کی بثلاث آلاف من الملائکة 3000 فرشتې الله تعالی هغه میدان ته راکوزوي په سپینو اسونو باندې، سپین پټکي یا تور او زیړ پټکي جبرئیل علیه السلام په خپله باندې والو. زیړ پټکي اسلام کې ثابت دی او تور او سپین دې باره کې بیا اقوال دي دا فرشتو والو. چې کله میدان کې جنګېدل نو د کافر نه به سر پرېوتو، اس نه به را پرېوتلو، یو اور یو لمبه به وکم. صحابه کرام ویل چې حضرت مونږ ورمنډو کو کافر زموږ مخکې ختمي. نبی علیہ السلام ورته وی ای زما د ژوند ملګرو کسان مختصر دي، لومبې جنگ دی، الله ستاسو د امداد دپاره 3000 فرشتې میدان ته رالیږلي. صحابه پریشان وو چې 313 کسان او پر 1000 کسان. نو د څلورمه پاره کې دویم آیات کې ورپسې بیا وي بخمسة آلاف من الملائکة، الله تعالی بیا 15000 فرشتې برابر کړي چې د مؤمنانو د تسلی دپاره. بغیر خال آی دا 15000 بیا راغلي وي که نه وي راغلي، هغه بیا ځان ته د مفسرینو اقوال دي. خو دا دومره په زرګونو باندې ملائک د شپې نه پیغمبر علیه السلام دعا کی چې الله دا 313 صحابه کرام دي، په سر باندې سمې ټوپې نشته دي، په بدن باندې سم لباس نشته دي او په خپو باندې سم پیزار نشته دي. کدا مسلمانان سحر جنگ کې ختم شول ستا په ځمکې په مخ باندې به د ستا د نوم اخیستلو والا څوک نه. هغه دعا د درد الله تعالی قبول کړله او د ملائکو امداد یې ورته راولېږل. او بیا پورا تفصیل پس منظر د صرف دا مختصر پس منظر مونږ ذکر کو. د دویم کال د هجرت باندې دا شوی د مسلمانانو تعداد 313، د کفارو 1000 هغه تعداد. ابو جهل ډیر زور لګولی تر دې چې دا ومویلو چې لکه د ابو سفیان قافله په امن باندې راله، ته ولې بدر ته ځان نسې؟ وینا وره سوره توبه کې دا سوره انفال کې دا پوره پس منظر ذکر دی. د ځان سره نوجوانان جنکې روانې کې وي دي به هلته کې غزلې وایي او خان به هغه مونږ ځان سره بوزو، دا به هلته کې الالو غوښې به سرې کوو او دی به غزلې وي او دا غوښې به ورته خورو. د ځان نه خبر نه و چې میدان ته لړه په خپله باندې الال شو. ځکه ابو جهل یو غرور او تکبر کولو. شیطان هم پکې هغه د یو کس په شکل باندې هغه ځان رسولو. نو د ټولو چې کوم هغه د کفارو ملګرتیا کوله دی ورمخکې کول. ګوره الله تعالی حدیث کې شته د فاسق فاجر په لاس باندې د دین خدمت هغه الله تعالی تی علي. نو دی ورته د هغه په شکل کې ښکاره شو. نو د ملګرو وي چېره د هغه قبیلې نه خو زمونږ یره و دای مشر مونږ سره د خبر نه چې دا شیطان دی. خو چې څنګه میدان ته شو د فرشتې ولیدلې نو هلته کې آیات کې ذکر دی یقینا زه وینم هغه څه ما لا ترون چې تاسو نه وینئ. نو دا خبره خو ټیک وکړه
وی انی اخاف الله دا خبره سرکوزي دروغ وي زه د الله نه یریږم نو د الله یره خدا کې نه وه خدا چې سیریدل دا خبره ټیک په فرشتي دی لیدلې او په شا باندې غر ول صحابي کلک نیسلی دی چې تا خو چې مونږ تاسو ملګرتیا کوو وی چې زه څه وینم هغه تاسو نشئ لیدلی بیا وروستو هغه قبیلې هغه مشر ته یاره عجیبه کار دی مونږ سره وکړو وی ولې د میدان نه د هغه راتېښته کړې ده وی زه خو د ځان نه خبر هم نیم زه خو میدان ته درغلی هم نیم وروستو بیا دا ملګري پوچو خو دا خو شیطان و به هر حال ابو جهل ډیر غرور تکبر کیو مغاز معوذ عبدالرحمن رضی الله عنه مشهور صحابي دی وی چې زه ولاړم ما سره یو طرف ته دا یو ماشوم دی بل طرف ته بل ماشوم چې غاړې ته توره چوله منډې کې که نه نو هغه تورې ورپسې راکاږلې کېدې دومره واړه واړه د 12-13 سال ماشومانان وي ما وي که یاره ما سره په ترخ کې مضبوط کسانو نو زما مټ په پې مضبوط و وي چې لږ ساعت تېر شي ما ته کاکا ته ابو جهل پېژنې وي ما ورته چې هغه سره دې څه کار دی زمونږ پیغمبر ته کنزل کړي دي د هغه مخالفت کوي وي نن به یې کیسه ختمو عبدالرحمن رضی الله عنه د دې ماشومانو به دې خبره د ډېر حیران شوم د دویم هم راته وي چې دې کې لږ ساعت تېر شو دوړې راوچتې شوې ابو جهل هغه را روان دی وي ما دې ماشومانو ته ویل چې تاسو کومه تمنا کوله هغه دی وي دواړو د یو بل نه مخکې کېدل او دا تورې ورپسې داسې راکاږلې کېدلې الله اکبر زمونږ هغه دې له تش د خوراک وایه او صرف د کنزلو وایه او د بېځایه ګرځېدو د خرمستو وایه واړه واړه ماشومانان دي ښه دومره غټ کافر چې سالم کوپر میدان ته راوبغول ړومبې نه اس تخفي ووالې هغې راواچول او بیا ابو جهل باندې توره کېښودله او دا ماشومانان پې ناستي ښه په سینه باندې ګیری کو ابو جهل څه وایي ورته وایي دا سر لښکته کټ کې بیا پې صحابي رالو ځکه د واړه نو ډېر هغه زوری نه شو کولی وي چې نورو کپرو کې مې کپری دنګه ښکاري پیرغون نه دې لاندې و پیرغون په آخري وخت کې کلمه ویلې وه اگر چې قابل قبول نه وه دې ظالم په آخري وخت کې هم تکبر کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې دا زما د امت پیرغون دی به هر حال د ده کیسې خو په دغه ځای کې په دغه میدان کې ختم کړله د دې نه بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا په دریم کال باندې د احد واقعه راغله دا ټول غزوات د نبی علیہ السلام مدني ژوند چې کوم دا ټول جهادي ژوند و احد میدان کې صحابه کرام هغه ولاړ دي او د صحابو تعداد او دغه شان د کفارو تعداد دی دغه ټیم کې لږ برابرې و خو کافرانو او مؤمنانو ویل چې یاره په بدر کې مو ته اویا مردار کړل دلته کې به هم هغه داسې کوو نو دا خبر الله تعالی ته ناخوښه شوله یو هلته کې یو ډیرکې ده په هغه دی باندې عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د سره 50 ملګري په دغه ټاپو باندې کېنول چې به دې ډیرکې به دې پټه لار باندې څوک روان وړي خالد بن ولید رضی الله عنه دغه ټیم کې لا مسلمان نه و چې څنګه جنگ احد میدان کې شروع شو نو دغه ټیم کې مؤمنان لږ سیډونو ته شو بعضې ملګري هغه دا خبرې پکې هم کوي یاره وي دا صحابه کرام وي دغه 313 چې وو هغه بدر میدان کې وي دغه د جنگ والو باقي سب ډرتے تھے د الله بنده ته په خپله ژبه باندې دا خبره ته روباسنګه چې که یو کار سره د کار نه هغه دی کې بیا کار مه ساته ته صحابه متعلق داسې خبره خپله کولاوې نو دغه مؤمنان صرف سیټ ته شولو دا پوره نور پسې منظر به باقي به انشاءالله بیا بل جمعې ته ذکر کو دی کې بیا د حمزه رضی الله عنه هغه شهادت راغی هغې ورته بیا 15 ټوکړې کړو د نبی علیہ السلام تر ډېر دردناک منظر دی اب انشاءالله بیا ذکر کو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا چې کله دغه صحابه کرام راکوشو سلویق لس کسان پاتې شول نو د امیر ورته چې لکه مه کوزیږي خالد بن ولید رضی الله عنه مو قوم منتلا چې دوی خو په مال غنیمت باندې لګیا دي پرستو پې راتاو شول چې وروستو راتاو شول حملې په مؤمنانو باندې وکړله نو دغه ټیم کې مسلمانانو ته هغه لږ شکست میلاو شو او یا صحابه کرام د قرآن حافظان او کاریان ګوره د امیر خبره ونه منله دومره نقصان وشو هغه خو ته فورا شهیدان شو هغه د بدر بدل کې بدر کې دي اویام ختم کړو دلته اویا صحابه شهیدان شو د دغه نه بعد د غلطۍ د وجې د نبی علیہ السلام یو ظالم کاڼ روچت کو د پیغمبر علیہ السلام مخامخ غاښونه پې فورا ولګېد دواړه هغه رووتل مات شو او بیا یو هغه توره رابغوله تورې نه هغه کړی هغه ما ټوپ یې کړلو د پیغمبر اسلام په تندي مبارک راله او تندي کې خښه شوله بیا صحابي وي هغه کړه وتله نه د تندي نه حالانکې تندي یو نازک دی سر گزار دی بل تندي اډوکې دی نازک ځای دی صحابي وي چې ما پې خوله کېښودله وي هغه ټوټې سره راوتلو سره زما غاښونه ورسره مات شو
چې څنګه هغه ټوټه مې روباسله د امام الانبیا په مخ باندې د وینو شړلار شو. نبی علیہ السلام وی هغه قوم سره به الله تعالی څه شر کوي چې خپل پیغمبر سره دا چلو کوي. د دغه نه بعد بیا د نبی علیہ السلام د بیر مغونا او بیا یو بل واقعیا د نبی علیہ السلام صحابو یو جماعت لګلو ای سره بیا دوکه شو. هغه ټول صحابه کرام بیا په دوکه باندې شهیدان کړو. به هر حال تر دې پورې هغه د غزواتو ذکر رو رسیدلو او اخره کې یو خوشاله خبر ده ابلز چونکې دا زموږ د ملک او د وطن د پاره د خوشاله خبره ده چې کم مقدس هغه ځایونه دي په حرم شریف د مدینه منورې د بیت الله شریف زموږ د آرمی د پاره الحمدلله موږ ورته حراج تقسیم او دعاګانو کې به خصوصي یادو. زموږ چې کم هغه پرایم منسٹر صاحب ابلز هغه په دوره باندې تلو هلته کې چې کم معاهدې وشوې الحمدلله ضرورورۍ وشوې. او دویم نمبر دا د خوشحالۍ خبره د مسلمانانو د پاره داره چې د حرم شریف 50% پورې د حفاظت ذمہواری زموږ آرمی والا ته ورکړل. دا الحمدلله چې دا زموږ د ملک د پاره د فتح یو اعلان دی او هغه عرب او زموږ ټول مؤمنان بالکل هغه دواړه رونه ودرېدل او دې معاهداتو کې دا خبره مخې راغله چې اسرائیل ابلس قطر ته کوم هغه دمکی ورکړی وه د هغې نه بعد بیا د خانه کعبې دغه حدودو ته دمکی ورکړی وه چونکه ای سره به هغه اټم بم دغه آلات پني زموږ ملک او وطن ته الله تعالی دا ارس ورکړي دي. نو د دې د وجې نه ضروروالی لاس یو بل ته ورکړل. الحمدلله دا د مسلمانانو دپاره ډېر د اعزاز خبره ده. او بل د فلسطین ته چې کوم هغه قافله روانه د ټولو ملګرو خدمت کې درخواست دی خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ پهرون سحر اټلي کنارو ته ورسېدله او هغه قافلې اوس دوه شوي دي. هغه لومبۍ قافله چې کوم دا نو وی ورته ویل چې مونږ به درته د یمن په کنارو ولاړو او چې کوم زمونږ د ضلع ثوابه کم مشر دی سابقه سینیټر هم پاتې شوی دی هغه دا خبر ورکو مسلمانانو ته چې د پاکستان والو د پاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او کم از کم ورځې به باقي نورې لګي. بعضې ملګري دا فلسطین ډېر لنډ دی دا ټول سمندري سفر باندې روان دي او یا کشتۍ هغه روانې دي ټول د فلسطین د مظلومو مسلمانانو دپاره د امداد دپاره روان دي. او دا خبره کې ملګري ردی خبره ته ساجت ته ست په خپل ایمان باندې بیا ویریږي هغه به موږ دعاګانو کې یادو او کم از کم دای د پاره به आवाज مو چتو هغه دا خبرو کا چې موږ ورته ټول هغه صدارت او ارس پرې غودل او لاړو او دلته کې وی کوم واپس راو رسیدو پبخه که واپس رانل زموږ د اعمال او دولت په زموږ بیان ته حواله کی یعنی معنی دا چې خپل ژوند هغه ارسه د فلسطین د مسلمانانو د پاره ورکړل وی اوسم ګوري مسلمانانو د پاره عذر باقی نه دی ښا ځکه وی کم از کم که الله د قیامت په میدان کې دا وی کم از کم आवाज خو بمو اوچت کړو کنه. نو دغه اخیری درخواست د زړه د درد لازمن دعاګانو کې به دغه قافله یاد ساتو او چې په هر عافیت سره الله تعالی هغه ځای ته ورسي. واخر دعوانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أيد الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. الله زموږ رضا شکر رضا خپل د کام نصیب کی. الله د دې ملک او د دې وطن حفاظت وکړي د ملک د سرحداتو د بارډرو د آرمی حفاظت وکړي د حرمینو حفاظت وکړي د حرمینو زیارت زموږ د ټولو بار نصیب کړي مشکلات ختم کړي پریشانې په خوشاله باندې بدل کړي زموږ د ټولو الله ستاسو مر ملګری ستا په در کې تا ته لاس چت کړی د ټولو په ګناهونو باندې په کلم راکاږي وصلی الله